السلام علیکم. نن زه تاسو ته د یو داسې بوټي په هکله باندې معلومات درکوم چې تاسو خو به نوم ډېر اورېدلي، خو تاسو نه به ډېر کسان داسې چې هغوی به دا لیدلی نه وي دا بوټی. دا وګورئ تاسو د دې ګلونه دي، هغه یې پاڼې دي. دې بوټي ته په انګریزۍ کې ټچمیناټ، په هندۍ کې ورته چوی موی او په پښتو کې ورته شرمندوک وایي. د دې بوټي خاصیت دا دی چې د دې پاڼو له څوک ګوتې وروړي نو هغه پاڼې راغونډې شي او بیا چېرته ډېر ساعت پس خپل حالت ته راځي، یعنې ازادیږي. تاسو ګورئ اوس زه تاسو ته ښایم چې د دې پاڼې په ګوتو وروړو سره څنګه رابندېږي. ګورئ ورته تاسو د پاڼو ته خیال وکئ چې د دې شرمندوک بوټي د پاڼې د ګوتو وروړو سره څنګه راغونډېږي. ګورئ تاسو دغه ومو کتله چې دا پاڼې راغونډې شوې، دا به چېرته ډېر ساعت پس ازادېږي. اوس به تاسو ته نورې پاڼې هم وښایم چې په ګوتو وروړو سره ګورئ ورته دغه ومو کتل چې پاڼې راغونډې شوې. اوس ګورئ د نورو پاڼو ته چې په ګوتو وروړلو سره څنګه راغونډېږي. د شرمندوک پاڼې دغه دي، یعنې چې د کومو پاڼو سره ګوتې ولګي هغه راغونډېږي، کومو سره چې نی لګېدلي نو هغه دغسې خورې ورې وي. اوس تاسو وګورئ دې پاڼو ته خیال وکئ چې ومو کتل څنګه راغونډې شوې. دا هم هغه ټچمیناټ بوټی دی. دا وګورئ تاسو ته ښکاري او شرمندوک ورته په پښتو کې وایي. نو دا پاڼې راغونډېدل د دې بوټي خاصیت دی په ګوتو وروړلو سره. ګورئ دا هم دي، دغه پاڼې هم دغه دي راغونډې کړې، او د دې سره سره تاسو د نورې پاڼې هم صحیح کې پام ورته وکئ. دغه مخامخ تاسو ته ښکاري دا نورې پاڼې دا دغه دي راغونډې شوې. دا پاڼې به څه ساعت پس په خپله ازادي شي او خپل حالت ته به راشي. نو دې بوټي ته په پښتو کې شرمندوک، په هندۍ کې چوی موی او په انګریزۍ کې ورته ټچمیناټ وایي.